نو تا ته بیان شو د الله احکامات، د الله قوانین درته بیان شو، او ته اوس هم نه منې، نو ته څه کې انتظار کې چې عذاب راشي؟ که عذاب راغو نو بیا به دې انجام څنګه وي؟ لږ د پخوانو قومونو تاریخ اوچت کا کنه، لږ قرآن روچت کا، او د پخوانو امتونو حالات معلوم کا، تا ته به پته ولګي چې هغوی په څه تباه شوي، هغوی هم په دې تباه شوي وو چې د الله احکاماتو کې ټال مټول کولو، دغه رنګې د الله احکامات نه منل، د الله د پیغمبر فرمان او د هغه خبرې دروغجن کوله، چې کله یو حد ته به ورسېدل په دې تکذیب او خلاف او دروغجنتیا کې، نو د الله قهر به په جوش کې راغو، او چې کله عذاب به راغو نو بیا ځان یې نه دی بچ کړی شوی، ځکه ان بطش ربک لشدید، ستا د رب نیول ګورې ډېر سخت دي. ما پرون تاسو ته ویلي 209 کې فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ما ویل چې یو طرف ته الله عزیز دی، غالب رستا په نیوو باندې، که نه سمیږي نو الله دې نیولی شي، او که ته وایې چې زه خو خلاف د الله کوم او تر اوسه ونه نیولم، نو الله حکیم ذات دی، په دې کې د الله خپل څه حکمت وي. که ته دی چې هلکه وباسه توبه، او بس پرېږده دا د الله خلاف، توبه وباسه، دی وایي یاره جیله ډېره زندګي پاتې ده، کله چې سپینګیری شم او مرګ ته ورنږدې شم نو بیا به توبه وباسم. ته انتظار د دې خبرې کې، نو د مرګ څه پته لګي؟ د مرګ څه پته لګي چې دا فرشته د مرګ تا د دروازه کله ټکوي؟ پته لګي؟ بار که نه که څوک راځي خو اجازت غواړي، یاد ساته دکې فرشتې ته ملک الموت ته د اجازت د غوښتو ضرورت نشته. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. زما مهربان کله چې دا نیټه مقرره راشي، نه یو غړی مخکې کېږي او نه یو غړی وروسته کېږي. دوستان وایي چې یو 15 منټه وروسته شوی وی، یو 2 خبرې به هم زیاتې کړې وې. قرآن وایي لا یستاخرون ساعة، نه وروسته کېږي. او دشمن وایي چې یو ورځ تې مخکې ساتلې وه، دنیا به تې اوزګاره وه. الله وایي ولا یستقدمون، نه یو غړی مخکې کېږي او نه وروسته کېږي. ماشوم چې کله د 4 میاشتو شي د مور په ګېډه کې، فرشتې ته الله رب العزت حکم وکړي ولیکه، یو دې تن له عمر ولیکه چې د عمر به څومره وي، دکې عمر نه زیاتېږي او نه کمیږي. دویم ولیکه رزق وله ولیکه، نو چې څومره رزق لیکلی شوی دی، نه یو دانه زیاتېږي او نه کمیږي. موږ هسې قیامت راغستی، څوک د انګریزانو غلامۍ له روان دي، او څوک چرته روان دي، او څوک چرته روان دي. څوک یورپ ته پریشان دي، او څوک امریکې ته پریشان دي، او څوک وایي استرالیې ته به کله ځو، او څوک څه وایي او څوک څه. او دریم ولیکه چې آیا دا به نیکبخته وي او که بدبخته وي، ولیکه. او څلورم به ولیکه چې آیا د آخري منزل به جنت وي او که جهنم وي. نبی علیہ السلام فرمایي قلم اوچ شوی دی، بس لیکل وشو، ختم. صحابي وایي حضرت عمل بیا ولیکو، حضرت عمل ولیکو، دا عبادت ولیکو چې هر یو شی لیکلی شوی دی. زه جنتي لیکلی شوی یم او دی جهنمي لیکل شوی دی، بیا عمل ولیکو. نبی علیہ السلام فرمایي دا موت چې څه کوو، دا موږ د تقدیر مطابق روان یو. دا موت چې څه کوو که نه، دا موږ د هغې مطابق روان یو.
دا لیکلی شوي دي چې دا تن به نیک عمل کوي، دا به کوي، دا به کوي حتی کې اخره خاتمه به په ایمان او جنت ته بشي. دا مونږ چې څه کوو دا مونږ په هغه یو لاین او ترتیب باندې روان. وإلى الله ترجع الأمور، او خاص دی الله ته واپس کیږي ټول کارونه.